نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو واقع بیانوي د تېره شوو قومونو چې یو سړی روان دی په لاره باندې او اوریځ راله شین اسمان دی، شین اسمان او اوریځ راله او یو غیبي اواز وشو هغه اوریځ ته، اسق حدیقة فلان، اے اوریځې د فلانکي سړي باغچه سیراب کا. دا هغه اوریځې ته اواز کېږي، اسق حدیقة فلان، د فلانکي سړي باغچه باغ سیراب کا. دا سړی وایي دا اوریځ نه مې اواز واورېده، وی ناګهانه ګلس ګلوس شروع شو، هغه اوریځ داسې مخامخ یو غر و هغې ته ورسېدله. وی مونږ چې کوم ځای ولاړو نو هلته کې شین اسمان دی، نور دی، او اوریځ غر ته لاړه او په غر باران وشو. لکه سړي داسې بعضې وخت کې محسوسوي چې هلکه وایي ګوره دې سوات طرف ته اسمان کې پړق او پړوک دی، یا د پېښور طرف ته اسمان کې برېښنا ده، او بل ځای باران بني شین اسمان بني. وی زه ولاړ یم او په حیرانتیا کې ولاړ یم چې د دې خبرې څه مطلب شو. الله تعالی ته دا سړی ډېر نږدې دی چې د ده دپاره خصوصا اوریځ راوسته او اوریځ یې بیا په غر باندې راووروله. دلته شین اسمان دی او باران وشو، دا څوک سړی دی؟ وی زه ولاړ یم یو خور دی، په هغه خور کې اوبه را روانې دي، هغه اوبه چې هغه په غر باندې کمې او باران وشو، هغه په یو خور کې په یو عراب کې اوس را روانې دي. وی ما چې راشې ته د عراب پسې ځه، معلومات کومه چې دا اوریځ دا پټې د چا دا نوم الله په دا غیبي واخیسته او دا دونه لوی اوبه د چا دپاره الله راوورول. وی روان یم هغه خور خو بیږي د هغې نه یو وله بیله شوې ده، هغه ولې پسې روان یم. وی زما وی هغه وله په یو باغ ورغلې ده، وی هغه باغ ته ورننوتم. وی اوس هلته سړی ورته د مخکې نه تیار تابعدار ولاړ دی او چاري ورسره ده، لکه چې د دې اوبو په انتظار دی ولاړ دی، لکه چې د اواز د ده دپاره شوي. وی بس هغه لګیا دی، چاري ورسره ده، بیلچي ورسره ده، اوبه ورننوتې باغ ته لګیا دی، کله یو باړی ته اوبه ور برابري، کله بل ته اوبه ور برابري، پټې سیراب شو. وی ما ترې تپوس وکړو چې رویه تپوس ته نه کوم ستا نوم څه دی؟ وی هغه نوم یې راته واغې چې هغه غیبي اواز ما د بره نه اورېدلی و چې زما خو فلانکي نوم. حیران شو. زمیندار سړي ته ګوره، خپل باغچه او خپل پټي کې خدمت کوونکي سړي ته ګوره، او د الله دونه مهربانۍ ته ګوره. وی ما ته وی چې زما د نوم تپوس دې ولې وکړه؟ وی تپوس مې د نوم ځکه وکړه چې دا کوم اوبو باندې تا دا باغ سیراب کړه، دا پټې دې پرې اوبه کړه، د دې دا اوبه چې د کومې اوریځې نه راوبهېدې، د هغې اوریځې نه ما دا اواز واورېد غیبي چې اسق حدیقة فلان، چې د فلانکي باغ سیراب کړه، ستا نوم مې واورېده، تا چې کوم اوس نوم واخېسته. نو زه حیران یم او تماشه مې کوله چې دا سړی به څوک وي چې غیبي اواز الله تعالی اوریځې ته کوي چې پټې وله سیراب کړه. وی یاره نوم خو واقعي زما دی، په باغ یې شین اسمان او نور او بل ځای الله باران کوي او بدل راولي. وی مې چې ته څه عمل کوې شابه ما ته وایه، خپل عمل دې راته ښایه. یاره وی زه خو داسې ډېر عمل نه کومه، بس دغه فرض مونځ او چې فرض کوم عبادت دی هغه کومه، خو یو عمل کومه ادا چې کله د ما د دې باغ د آمده نوشي که نه نو درې ځایه یې کړم. یو ځای خپلو بچو له یوسف، یو ځای په دې باغ واپس ولګو، او یو ځای چې د درې میسه د الله په نوم خیرات وکړو. بس دا چل کو، نور مې څه نیکي نشته. درې میسه خپلو بچو له وړم، درې میسه په دې باغ لګوم، باغ خس مانه غواړي، او درې میسه چې ده نو دا د الله په نوم خیرات کو. ګوره لږ مشقت کول، اوس الله ته وګوره د لږ مشقت وکړو، درې پیسې د الله په نوم ورکړه، هغه دوی پیسې خو ده ته پاتې شوې، ځکه چې وایسه ده په باغ ولګوله، خو باغ د ده شی دی، د بل چا خو نه دی. درې پیسې د الله په نوم خیرات ورکړه، او ظاهر کې خو خلک خو درې میسه خیرات، لیکن که دا باران الله د ده دپاره نه وي کړی خو باغ به یې وچو که نه. سیرابتیا خو الله تعالی کوي،
باران خو الله وکړو، وریځ خو الله راوسته، نیر خو الله راوبیو. نو کارونه به دې بیا رب العالمین سموي. لږ چې الله رضا کې په خپل مال کې د الله حصه کې، په خپل وجود کې د الله حصه کې، په خپل عبادت کې د الله حصه کې، باقي الله پوه شه او بیا کار یې پوه شه. ټول نظام بدل رب العالمین سب. دوه رونه دوه د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو به لګیو په خپلو پټو باغونو کې به خدمت کو، بل به راته نبی علیه السلام سره به ناستو، سار به ناستو او ماښام به کور ته ته د دین زده کو، د نبی علیه السلام نه حدیث یې زده کو، او بل لګیا دي په خپل باغ کې او په پټو کې خدمت کوي. غرور به دته لګیا و چې زه ټول ورځ مې زړه شین شو او په پټو کې خدمت کوم او ته غرمه او ماښام تیارې له راځې، پټې خدمت نه کوې، نه را سره وبخور کوې او نه را سره د پټې خدمت کوې او نه د کور بل څه کار کوې. هغه ورته ویل ورورې داسې کار دی چې زما خو دغه نبي علیه السلام دی او بس هغه له زه مو د هغه نه زده کړه کوم، او که دې خوښوي ډوډۍ راکړې هم که نو نه رور مې نو په ډوډۍ خو دې نه تنګېږم، خو لږ خو ما سره خواري کوه که نه. ده به یې نه منله. هغه رور چې هغه چا به کار کو په پټو کې محنت یې کو، تنګ شو راغی نبي علیه السلام ته، ویل الله رسوله زما دې رور ته لږ نصیحت وکړه. ولې ورته وکړم؟ ویې دې سهار کې راشي تا سره ناست دي او ماښام او غرمه ډوډۍ له راځي او خوب له راځي، او زه سهار وځمه مونځ خو دوم در سره کوم، خو زه لګیا یم د خپلو پټو خدمت کوم او د خپلو باغونو خدمت کوم، زه وله ګټه کوم، زه وله روزي پیدا کوم. ته دته لږ نصیحت وکړه چې دې هم ما سره راسي یو 2-3 ګنټې 15 ګنټې مزدوري کوي او خدمت کوي، ګوره رزق وله زه پیدا کوم نه چې دې پکې را سره لګي او پټې محنت کوي که نصیحت ورته وکړه. رسول الله مبارک ورته وخندل، وی ته رزق ګټې؟ وی یو که نه صاحب محنت کوم پټي ته ځم. وی لعلک ترزق به، وی تا ته دا رزق د ده د برکته میلاوي چې دې ما سره ناست دی. که دې ما سره نه وې ناسته او تا په دې پټي کې دله حصه نه ورکوله، تا په دې باغ کې دله حصه نه ورکوله، دا رزق الله نه درکو. دا خو ته دله حصه ورکې، دې ما سره ناست دی، ما نه حدیث د کوي زما مرګه د د برکته یې خورې. ځکه نه ته خو په دلې دا خپله روزي او دا رزق بند که چې نه یې در کوم چې تا له باغ دغه آمدن وکړي، تا له پټي دغه آمدن وکړي. دا ګورې حقیقت دی. دا څومره په مخ د ځمکه کافران چې دي، که یهود دي او که عیسایان دي او که پیرنګیان دي او که بل دي او که بل دي، دا روزي ستاسو د برکته خوري، د مسلمان د برکته یې خوري. خو دنیا آباده ده نو ځکه هغوی رزق خوري. دنیا آباده ده نو ځکه هغوی عیش و عشرت کوي. دنیا آباده ده ځکه په موټرو کې ګرځي. دنیا آباده ده ځکه بنګلو کې ناست دي. دا چې څومره کافر دی او دا څومره بد عمله دي، دا د دنیا د آبادۍ د وجې چې دنیا آباده ده، اوبه الله نازلې کړي دي، نهرونه ولا الله ورکوي او دوی لګیا دي او خپل عیش و عشرت کې مبتلا دي. خو که مسلمان ختم شو دنیا به ختم شي، بیا به هغوی څه کوي؟ هغوی خو یې د دې دنیا د آبادۍ د وجې خوري. دنیا ستا د مخه آباده ده. رسول الله مبارک فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم بیده کېږي نو قیامت به نه راځي، او چې د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو قیامت به راشي، دنیا به ختمه شي. نو د دنیا آبادي ستا د مخه ده او هغه د دنیا د آبادۍ د وجې نه خوري. نو که مسلمان نه دنیا ختمه شوه، کور چې سړی جوړوي نو دا چا له جوړوي؟ دا د ځان د اوسېدو د مږو دپاره نه جوړوي چې دې کې به مږي وي او په دې کې پیشوګان به وي او په دې کې به ځناور اوسېږي. دې له څو کور نه جوړوي. کور خلک د ځان د سکونت دپاره جوړوي چې زه پکې اوسېږم. او د دې کافرو مثال خو د منګکانو او پیشوګانو ځناور دی. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کې الله په خپله فرمایي وایي دا خو چارپایان دي، او چارپایانو کې چې کوم خراب چارپایان او څاروي دي د هغې نه بدتر دي، د هغې نه بدتر. نو کور خو الله انسان مږو له چارپایانو نه جوړوي، ځان له جوړوي. الله خو دې د دې مثال خو د مږو د حیواناتو دی. دې دپاره خو الله دنیا نه ده جوړه کړې، دنیا خو الله تاسو له جوړه کړې ده. دا نور او سپوږمۍ خو ستا خدمت کوي، تا له میوه پخوي. دا دریابونه الله مسلمان له پیدا کړي دي، هم پکې اوسېږي نو ستا د مخې هغې هم خوري. نورونو مسلمان چې کلم په پریشانۍ کې مبتلا شو، کلم په تکلیف کې مبتلا شو، بس الله دې یادوي. او چې الله یاد کی دنیا به هم الله ښه کوي او آخرت به هم الله ښه کوي. زو ته به ورته الله
پټ پټ څیزونه راولي، پټ پټ څیزونه به ول الله تعالی دې زړه ته راولي، دې زړه ته داسې به ني، دې به ځان نه مني خبره. القا ورته وایي، الهام ورته وایي. المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نبی علیہ السلام فرمایي وی د مسلمان د هوښیارتوب نه ویریږه. ګورئ د ده د الله په رڼا نظر لګي، ده ته الله په زړه کې رڼا اچوي، په هغې د ده نظر لګي یاره چې مسلمان وي. او بیا د دین کارونه یي، د دنیا کارونه نه ولاسه الله سموي، د دین کارونه زمونږ یو استاد د حدیثو تیر شوی دی، زمونږ خو د استاد دی، خو بهر کې مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه، د هغه متعلق د هغه د یو شاګرد نه یو عالم نه مې واورېدل، د حالانکې د حدیثو ډېر لوی استاذ او ډېر کتابونه لیکلي، ډېر لوی او مضبوط کتابونه لیکلي په حدیثو کې، په تاریخ کې، او په دارالعلوم دیوبند کې استاذ پاتې شوی دی. نو چې دارالعلوم دیوبند کې یو سړی استاذ پاتې شي نو هغه څه معمولي سړی نه، او د لوی علما کرام استاذ دین کې ډېر ماهر، په دنیا کې هېڅ تجربه نه وه. وي زوی به وله راغی، هغه به ورته بابا سیکل کې تیل خلاص شوي دي، پیسې راکړه. ماشومان خو هر قسم نو پیسې به یې ترې واخېستې. سهار به بیا راغی، بابا تیل خلاص دی سیکل کې، نه پیسې راکړه. نو یو ځل یې چا نه تپوس وکړو، وایي دا لږ خو مانه ډېرې پیسې اخلي، وایي دا په سیکل کې څومره تیل دروځي لګي؟ شاګردان دی صاحب سیکل دی وي او وي پای کې خو تیل نه لګي، وایي دا ځناور خو ما له روزانه را منډې وی او وي پیسې خلاصې شوې، تیل خلاص شو، پیسې راکړه چې په دغه کې واچوم، تیل په سیکل کې واچو. ګوره په دنیا دومره نه پوهېدل. او وي ګیالی دا اوس خو اټومیټک ګړی دي که د ګړی په چابۍ نه پوهېده نو طالب له به یې ګړی ورکړه، وایي دا ګړی خو ودرېده، نو هغه به ول هغه پیچ ته وکړه، چابي به یې ورکړه، روانه به شو. په دغه نه پوهېده چې ګړی کې ودرېږي دا به په څه روانېږي، په چابۍ تاولو نه پوهېده. او دین ته یې وګوره چې کې به ناست د احادیثو درس ته نو دا لکه دریاب غوندې به بهېده. باباجي زموږ خبره کوله، وی شاه صاحب رحمت الله علیه انور شاه کشمیري صاحب یو ځل په درس کې وی چې د غنم دا اونه به څونه، د غنم اونه دا به څونه، وی مو ته چې صاحب د غنم خو اونه نه، دا کوټې بوټې وي. وی ښه، وی دی مچې ګینې دا به څه ډېره لویه اونه وي، غټ غټ ښاخونه به لري. دومره د دنیا تجربه نه وه، بس جومات و مدرسه و او طالب او درس و. او په دین کې شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه چې الله تعالی هغه له کم پوهې او کم علم او کم حافظه ورکړې وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله چې کوم زمونږ د دې وطن فخر دی، حقیقت تا دی، او د دې خپل وخت د هغه په زمانه کې یو ډېر لوی عالم و چې د هغه نه لوی عالم بل نو. په دارالعلوم دیوبند کې چې یو سړی شیخ التفسیر نو اندازه لګوه، او زمونږ د کلي نه، زمونږ د علاقې نه، زمونږ د دې وطن فخر و عظمت و. هغه یو ځل میلمانه راغلي، وایي تا سره صاحب یو کتاب دی راله راکړه. ما ته دا جاوید خبره کوله، الله دې وبخي، جاوید دې وبخي، ډېر ښه انسان، وحید الرحمن جاوید. او سره ناسته پاسته ډېره کوله. نو وی چې کسان میلمانه وله راغلي څه پروفیسران مو چې صاحب تاسو یو کتاب دی، مونږ وایي صاحب کوم کتاب پسې؟ وی چې الزمان والمکان، زمان و مکان په هغې لیکلی دی دا کتاب. افغاني صاحب خو عجیبه سړی وایي تاسو په هغې پوهېږئ څه؟ پوهېږئ پرې؟ وایي ټول میلمانه غلي شو، پکې علما وایي زه نن سبا خو زه داسې ملا نه یم چې په هغه کتاب دې پوه شي، په هغې څوک پوهېږئ نه تاسو، نو ما نه ولې اخلئ، ما ضایع کوئ رانه. وی هغه میلمانه خو لاړل، کتاب یې ورنه کړو، موږ دې زپوس وکړو چې صاحب دا څه کتاب دی؟ وی دا زه یو ځل موږ ته شاه صاحب رحمت الله علیه چې انور شاه کشمیري هغه تللی و چې ته سعودي عرب ته حج ته تللی و، هلته کې په یو کتابخانه کې یو کتاب وکت، ګوره د ده حافظې ته ګوره که وی کتاب یې په کتابخانه کې وکته، وی چې د حج نه څنګه راغې،
وی مونږ طالبان یې راجمع کړو چې هلک یو ناشنا کتاب مې ولیده او صرف یو کتاب دی بل ونه ګنې ما ځان سره راوړه او یو عالم سره په یو کتابخانه کې پروت و خو ما مطالعه کوم یې کته او یاد مې که یو ځل کتو سره بیا یاد و نو تاسو کښېنئ زه درته املا ویم ولیکئ وی مونږ قلم او کاغذ راواخېسته او هغه هم په کاغذ باندې ولیکه هغې کې څه د الله تعالی د وجود او د الله تعالی د یووالي او د دې کائناتو دلایل او څو فلسفي غټ کتاب دی وی هغه مونږ قلم کاغذ راواخېسته مونږ ولیکه هغه راته خپل املا وویله واقعي ناشنا کتاب د الله تعالی په وجود دلایل او د الله تعالی یو د په هغې دلایل او دا د کائناتو فلسفې او دا یو عظیم مضمون والا کتاب و وی مونږ ځان سره ولیکه بیا چې وي زه کله قلات ته لاړم او هلته کې وزیر شوم وی هلته یو سړی ماله راغی ما ته وی چې زه درله دعوت کوم ما سره ډوډۍ له لاړ شو وی هغه چې کوم ځای راته هغه وښو نو په هغې کې هغه څه په غرونو کې او په اسپ هم په هغې کې مزل و وی ما ورته چې زه خو دومره نه شم تللی وی یاره د ما نور څه غرض نشته خو زما د پلار مړ دی هغه موله او د هغه په توپخانه ده هغه له درکو لکه مونږ امیان یو مونږ په کتابونو نه پوهېږو نو تا بوځم او ډوډۍ به هم در سره وخورئ او دغه کتابخانه درکو وی ما چې یاره زه واقعي کتاب خو قیمتي څیز دی وی ورسره لاړم وی هغه ځای داسې بیرته په غرونو کې وی په اسم پکې مزل وی په هغې هم پکې لاړم وی چې لاړم هغه کې ډوډۍ مه خوړه هغه کتابخانې ته یې بوتلم چې مولانا صاحب دا کتابونه ځان سره واخله دا زما د پلار دی وی چې کتاب مې لومبې وکت نو حقه کتاب و هغه زمان و مکان وی ډېر زیات خوشحاله شو کوم کتاب چې حضرت شاه صاحب په مکه شریفه کې کتلی و یو ځل یې کتلی او بیا هغه موږ ته املا ویلې او موږ ځان سره په کاغذ لیکلی وی ما چې دا خو هلکه همغه کتاب الله ماله راکړه په ګوتو نور کتابونه افغاني صاحب رحمه الله هغه وایي چې ما هغه کتاب راواغېسته او هغه چې د شاه صاحب نه ما کوم لیکل کړي وو هغې سره مې وکته د زور زیر فرق پکې نه د بن وعد زه زور زیر فرق پکې شاه صاحب انور شاه کشمیر رحمت الله علیه ته رب العالمین دومره لوی علم ورکړی دومره مضبوطه حافظه الله ورکړی یو ځل کتاب ګوره او کوم کتاب چې په مولیان نه پوهېږي او هغه بیا داسې یادوه چې دا زور زیر د اصل کتاب سره فرق نه لیکن وی د غنم دا ونه وی دا څونه ده د غنم به څونه ونی دا ورته پته نه وه د دنیادارۍ نه نه خبر او که کم سړی بیا الله ته نږدې شي او د دنیادارۍ کار کوي نو دنیادارۍ کې مطالعه علم سیده کوي ګورئ الله پاک چې څوک د الله شو که نه من کان لله کان الله له څوک چې د الله شو الله د هغه شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هوښیارتوب چې دی دا جدا شی یو د دنیا هوښیاره ده د دنیا به مړه څه هوښیاري قسم دې دوه داسې خلک درته وښیم چې د پیسو هغه په شمېر باندې نه پوهېږي داسې خلک درته وښیم چې د خبرو په چل نه پوهېږي او که دولت ته دې ورته وکتل نو دومره به یې دولت وي چې هغه د شمېر نه زیات دنیا په عقل نه ده کم عقل خلک په خدای یقین کوه چې د خبرو د خولو شان به ورسره نه یو خبره به د انګا کوي یو بله به د بنګا کوي خدای نه به غول جوړوي او د دولت کې اندازه نه لګي او داسې هوښیاران درته وښیم چې سړی ورته حیران وي چې خدای پاکه دا د لقمان حکیم زوی د کوم ځای نه راغلی دومره هوښیار او روزي به مخکې او دی به ورپسې درک به نه دی د دنیا تعلق د هوښیارتیا سره نه دی او د قمقلتوب سره کم عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا عاقل بی د روزې لارې به تنګي او جاهل ناپویه بی او داسې په روزې کې به غیب ناسي چې دومره روزي به چا سره ني هذا الذي جعل الاوغام حائرة وسير العالم النهري زنديقا دې خلک حیران کړی دی چې خدایه هغه ناقصه قمقل بېوقوف او مال ته وګوره او د هوښیار او بېماله ته ګوره او چې کوم سړی ډېر په دین کې په دنیا کې عقل چلی هغه نه اکثر زندیق جوړ شي اوهو هغه له دې څه ورکړي دي قمقل له د هوښیار له خو هېڅ هم نشته نو د دنیا تعلق ګورې د عقل او د پوهې سره نه دی د مال تعلق او د دین تعلق د چا سره دی رونو هغه د پوهې او د عقل سره چې دنیا پرېږدي او دین له ځي خلک د دنیا روزګار کوي او ته جومات ته راځي الله یادی خلک د شپې خوبونه کوي او ته په نیمه شپه پاسې او ذکر کوي او الله یادی د هوښیارتوب غواړي دا په هوښیاره کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
ډېر عجیبه هوښیار انسان و. په دین کې مخیار و. بیا ما تا وایي چې دنیا ته یو سړی متوجه شي که نه نو دنیا م ورله الله سموي. دغه انسان ده د هغه دنیا م الله دونه سمه کړې وه چې په بغداد کې 19 مدرسې به یې چلولې. 19 مدرسې به امام صاحب چلولې او د دې 19 مدرسو د استادانو د طالبانو خرچه ټوله به امام صاحب د جیبه ورکوله. دومره مالدار الله ول دولت هم ورکړی. د کپړې سوداګري به یې کول. نو یو ځل د هوښیارتوب پورې ته وایم یو سړي سره روانه وه. هم عالم و داسې نیمچه غوندې موله و. د هغه امام صاحب سره روانه وه. خامخا د چا څوک بدي شي نو امام صاحب پسې به یې ډېرې خبرې کولې. یو ځل دغه سړی په کور کې د ښځې سره روان شو. ښځې سره یې د شپې ګپ شپ لګاو. ښځې ورسره خبرې نه کولې. نو دا سړی ورته وایي چې ښځې ما سره خبرې کوه ورې روانه را سره مه کوه ګنې بده به شي دله. ښځې ورته نه کوم در سره خبرې. وایي نه کې خبرې وایه. وایي ښه تر سبا پورې که دې ما سره خبرې ونه کړې نو په 3 طلاقو به طلاق کوي. داسې کاڼې وروشغه چې د دې له پاسه بل څه شته دی. تر سبا پورې که دې خبرې ونه کړې سبا خطو پورې نو په 3 طلاقو به طلاق کوي. نو دا ډېر ګران طلاق دی. 3 طلاقه د خولې نه چې سړی وباسي که نه بس د دې جوړښت بیا نه کي. خو که کېږي نو هغه ډېره ګرانه مسله ده. هغه د عزت مسله نه هغه بیا د بېعزتۍ مسله ده. دا ښځه به بل څوک په نکاح کوي او واده کېږي به ورته ابې پرېږدي او بیا به تاله روا کېږي هسې نه روا کېږي. ګرانه خبره د خولې نه 3 طلاق. او ښځه چې وه نو ښځې چې دا خبره واورېده نو فکار دی چې پرې خفه شوې وې او زر یې خبرې شروع کړې چې که سبا راوکړه که جدا کېږم خو بس هغې له مړه پوخ کړې. بس هغې پاڅېده او خټ کې ډډه وواله چې زه بس تا نه به مې خو خدای په دې زړه کې وي خبرې خو نه کوي سبا به مې نه خدای خلاصوي. چې لږ ساعت تېر شو سړي وایي چې دا مې څه غول د خولې نه وجوړول. دا مې څه ووایي. دا ګوره دا طلاق چې سړی ورکړي که نه بیا وروسته په مریانو ګرځي که یو لدي او ورته مسله وکړي بل له لاړ شي او ورته مسله وکړي ومقه یو ټکې دی ګرځي که څه لوبه پکې راووایي لکه نېکبخته نو مخکې به یې سوچ کړی و که نه او موږ له بعضې راشي یاره صاحب نو په غوسه کې ډېر څه غوسه ومه نو مې چې ته خوشحاله او ښځه دې خوشحالې او یو بل سره ډوډۍ په میز ناست یې چرګوټي خوی نو په دغه کې خو څوک چاله طلاق نه ورکوي. طلاق خو د خوشحالۍ نه څوک نه ورکوي خو چې غوسه شو نو طلاق ورکوي. دا خیال شي ګنې په دې غوسه کې به نه واقع کېږي. ډېر سخت غوسه وم نو غوسه وي نو ګزاره په ځان برچک لګولې و که نه ښځې له طلاق ورکول یې برباده کړه سره د بچي دې غرق کړه. دا ګوره ډېر ګران کار دی. الله دې مسلمانو صاحب ښځو سره ګزاره کوي. نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ستا په لاس کې قیدیان دي. دا زه نه یم ګوره رسول الله مبارک فرمایي دا ستا په لاس کې قیدیان دي. که ته ورته وایې پلار کره زه زیبا کوم نه دی نه بسي. که ته ورته وایې چې دا جامه واچوه نو وابچي او که ته یې وله نه راوړې نه بیچې. که ته ورته وایې چې هلته لاړه شه نو لاړه به شي او که ته ورته وایې مه ځه هن عوان بین فی ایدیکم. نبی علیه السلام فرمایي ستا په لاس کې قیدیان دي. جعل الله تحت ایدیکم جعلهن الله تحت ایدیکم. الله ستا د لاس لاندې کړي دي نو ګزاره ورسره کوه. او پیدا د کچې پختې نه دي. که ته وایې چې دا غلطي کوي او دا روانې ولې کوي کچې پختې نه پیدا دي ګسې نه. او په ګسه پختې کې د بره پختې نه پیدا دي چې ټولو کې کږه پختې ده نو چې کار کوي خامخا به کوک کوي. او که ته وایې نبي علیه السلام فرمایي دا د هغه د الفاظو معنا کوم که ته وایې چې نه خامخا به نیغ کار کوي نو پختې چې نیغې نو کسره نو ماتی به پختې چې نیغې ماتی به. نو که ښځې باندې نیغ کار کوي او خامخا نیغې نو کسرتها طلاق او بیا به یې پرېږدې نو بل علاج پرې نشته. نو نبي علیه السلام فرمایي ګوره دا د هغه الفاظ دي چې ښځې نه به کار اخلي خو په اوږوالي به پکې په خپله فرمایي. نو زمونږ خلک د ښځو په معمولي خبره هندولي کې مالګه زیاته دې کړله او ما خو دا ترکاري وي تا خو دا پخه کړه او ما ته دې بستره برابر نه کړه ما دې پوخ څادر را نه کړه 3 کاڼي ورشوی. دې نه ځان ساتی خطرناک شی دی او ستا نوم هم پرې بدېږي. ګوره دې انسان ته یو سړي ته که طلاقي وي نو وجني دی. دا سړي نه خو طلاقي وشو که بهر کیف نو خولې نه خبره وختله نا ښځې ته کېناسته ورته ویې ښځې چا به خبرې شروع کوه بل سبا به راوخېږي او که سبا راوخته نو 3 طلاقه مې ویلي دي بیا یې ګوره علاج نه کېږي. بس ښځې ورته په خولې لاس ایښودلی و لاس ورته خولې چې دا خپل کار کوه خبرې نه کوم درسره.
چې دنه ونه شوه دا زور او غوبل نو مینتونه یې شروع کړل مینتونه چې ښځې بچي به څه کوي او ته به څه کوې زه خو به بله ښځه مقم خو ته به څه کوې سوچ وکړه کمقلې ګورې خبرې شروع کړه هغې له هله پخ کړی و هغې ویې چې مامو ته بیا دې مو ته بس په خولې لاس کېښود چې زما غم مه کوه اوس د ځان غم کوه بس خدای به مې تا نه سبا که خیر خلاصوي ورکې وایي ده سره خبرې نه چې دی پوه شو چې اوس خو ښځه خبرې نه کوي نه په مینت رضا کېږي او نه په زور کېږي او نه په بل څه کېږي او که سبا راوخوتو قصه جدا کېږي نو چې نظر یې واچو چې مسله به راله څوک سموي نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو مشهور په کوفه کې هغه پسې منډې کړ نیمه شپه دروازې ورته وړګوله امام صاحب دغه وخت تهجد له پاڅېدلی څوک یې فلان کې هغه ته خو پته و چې ټولو دې ما پسې خبرې کوي او زما بد وایي څه مست بیا څه پسې راغلی وی صاحب یو مسله راته پېښه ده هغې پسې راغلی وی څه راته پېښه ده وی دقسې چل ده علما خو ښه خلک دي زه مړه وي څه نشته کور کښېنه زه درځم کښېنه زه ښځې سره خبرې کوه زه درځم دې چې کور ته لاړ لږ ساعت تېر کړه ښځه خبرې نه کوي نو بیا را منډی کړی وی چې امام صاحب خدای ته وګوره سبا را نږدې شو او ما خو درې طلاقه ویلي دي که سبا راوخته او تا خبرې ونه کړې نو په دریو طلاقو طلاق یې نو دا خو که سبا راوخته او دا ځناوره را سره خبرې ونه کړي خو دا به بیا به څه کوم امام صاحب ورته د خدای بنده کښېنه الله به خیر کړي دا ته ځه یې راغې کور ته زه درځم لږ ساعت تېر شو سرانه ورو ورو زیاتېږي سبا خو لا نه دی ختلی نو زه بیا تنګ شو ښځې ته جرګې هم کوي پښتو هم له پرېږدو مینتونه هم ورته کوي د داسې سړي به دا ښه اخلاق هم بیا خوښ شي راکړې رانه پوره بدماش بی پوره بدماش بی خو چې ګیر شو که نه نو بیا داسې د ښه خوی خاوند ته جوړ شي که نه بیا ملا ته هم مینتونه کوي جرګې کوي بیا ښځو له هم پښتو پرېږدي هر څه دی د بد سړي وي د ښه خوی به که نه هغه ښځه ورسره خبرې نه کوي حاجي صاحب خوند نه کوي خبرې ورسره نه کوي دی بیا تنګ شو امام صاحب پسې امام صاحب د خدای خاطر کې دغه سبا دغه لس پنځه له شل منټه نیمه ګنټه پاتې ده او راشئ ګنې قصه مې خلاصېږي او که ته راسه نه کوې نو مې پوه کړه ټیک ته که دنیا سره تعلق نه نو کمقل به په دنیا کې خو دین کې به هوښیاري او که دنیا سره تعلق و بیا به ګورې په دنیا کې هم هوښیاري اتقوا فراست المؤمن امام صاحب ورته وایي ځه هغه پوه چې دا خو واقعي ښځه خو ناقص العقل او ناقص الدین له عقل هم کم دی او دین هم کم دی نو ښځه خو دې وخت کې په جذباتو کې ده او که ښځې خبرې ونه کړلې او جدا شوه نو واقعي د ښځې لپاره مصیبتي سبب یې بل څوک په نکاح اخلي یا به نه اخلي سړي لپاره مصیبت شو بله ښځه پیدا کېږي که نه په ګناه کې به مبتلا شي او دا یتیمانان دا ماشومان به څه کوي دا بیا لوی غم چې دښمني جوړه شي په طلاقو کې له دوو خاندارونو بیا اکثر سبا ته داسې نیمه ګنټه شل منټه پاتې دي امام صاحب ورته ځه ته ښځې سره کښېنه خبرې ورسره کوه هغه یې کور ته ولېږه امام صاحب جومات ته راغی او په جومات کې بانګ شروع کړه الله اکبر الله اکبر امام صاحب په خپله پاک وویل خو چې بانګ یې شروع کړه د ښځې خو یقین راغی چې سبا خو راوخت ځکه بانګ خواله ویلې کېږي چې سبا راوخېږي سړي ته ویې حقه دې خدای دنه خلاصه کړمه سبا راوخته امام صاحب ول اواز ورکوي نیمه ګنټه پاتې ده سبا نه مخکې دې خبرې وکړې خپل نیمه ګنټه شل منټه ټایم پاتې دی ما خو د بانګ مخکې ووایي سبا نه مخکې خبرې وکړې تا خو چې سبا نه مخکې خبرې ونه کړي نو طلاق یا مخکې تا خبرې وکړي دا ګوره هوښیارتوب دی قیاست او هوښیارتوب خیال دې راغی نو مسلمان له الله تعالی په زړه کې دا هوښیارتوب او دا قیاست او دا دانایي د الله تعالی چوي او دا دغه چې دی دا او دې ته الله القا کوي الهام ورته په زړه کې الله چې الله تعالی ورته په زړه کې دا یو الهام ور واچوي چې داسې کوه دا ورته الله چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله ورته په دې زړه کې لارې ښیي چې داسې کوه داسې کوه داسې کوه رب العالمین ورته نظام برابروي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه او وایي چې زه نبي علیه السلام مقرر کړی وم د صدقې ګړې چیلې وې ما به د هغې نه پیل وشل او د هغې ګډو چیلو خدمت به مې کو او هغه پی به مې مسکینانو له فقیرانو له او کم چې د مدینې شریفې په جومات کې اصحاب الصفه طالبانو هغې باندې به مسکل
په خپله به مې مسکل او یو جام به مې د دواړو جهانو سردار ته م ورکول. نبی علیہ السلام مبارک وی یو ځل رالم هغه ګډو چیلو له کومه ګاله کې چې به ما تړل او ټول خدمت یې ما که اوبه او خوراک او ګیا. وی هغه ګډې او چیلې مې ټولې ولوشلې او چې څومره پی پکې و مې ترې واخیسته او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق چې هغه راته څوک پورې و په هغې مې هغه پی وسکل. مسکینانو فقیرانو کونډې او غریبانانو په مدینه شریفه په جومات کې طالبان وغیره په ټولو مې پی وسکل او یو لوښی مې د نبي علیه السلام مبارک دپاره پرېښود. خو وی داسې مې هغه ګډې چیلې ته شکله کې د هغې په غولانځه کې یو سک پی هم پاتې نه شو. جات مې کېښود چې نبي علیه السلام به راشي. وی په دغې ورځو کې د هغې دا طریقه وه چې د ما د ګډو چیلو دې ځای ته به راغی نو ما به جام وله د پیو ساتلی و ابه مې پې وسکه نو بیا به توده کېده به. جام مې کېښوده انتظار کوم نبي علیه السلام مبارک د ماسخوتن لمونځ مو په رانغی. وخت واوړېد ډېر تیم تېر نو پی خو تازه پی چې پې وخت واوړي او بیا اوړیم وي نو هغه عموما خرابېږي څښا کېږي. وی ما وی چې معلومیږي دا چې نبي علیه السلام به کور ته تلي اوده شوي وی ځکه د نبي علیه السلام مبارک دا طریقه وه چې د ماسخوتن د مانځه نه پس به فورا اوده کېده. دا ګورې د مسلمانۍ طریقه ده. د دین دوه درې خبرې که به چا سره وکړي یا چا به د دین د مسلې تپوس وکړه یا بیبیانو سره څه ضروري خبره به وه دغه به یې کول او باقي به د دنیا خبرې دا به یې قطعا نه کولې. ماسخوتن مانځه پسې در به وزه کېده چې پېشمني وختي پاسي. او زمون خلک د شپې تر ناوخته پورې 11 او 12 بجو پورې ټي ویګانو ته او ډیشونو ته او سینماګانو ته ناست دي یا په حجرو کې او په بیټکونو کې او په دوکانونو کې ګپې شپې لګوي. 11-12 بجې شي بیا اوده شي نو بیا پې تهجد خو څه کوې سار مانځه ته هم نهي پاڅېدی. وی صاحب به 10 بجې پاسي 9 به پاسي 11 بجې به پاسي. دا ګورې وروڼو د نبي علیه السلام طریقه نه ده. که مونږ د نبي علیه السلام په طریقه عمل کوو نو د هغې دغه لاره ده چې د ماسخوتن مانځه پسې ګپ شپ د دنیا خبرې اترې او د دنیا لین دین بد وزه کېږي به پېشمني وختي به تهجدو له پاسې او مونځ به کوې. ګورې وختي تجارت کې هم برکتي. نبي علیه السلام دعا کړې ده یا الله وی زما امت له په وختي پاسېدو کې برکت پیدا کړي. وختي چې کم کارونه کوي سحر وختي الله هغې کې وله خیر او برکت پیدا کړي. یو صحابي فرمایي وی ډېر غریب و وی سحر وختي به پاسم او تجارت مې شروع کړ. وی الله دومره مالدار کړم چې زما عمره مالدار نن دود نشته. نو چې څوک په دنیا کې هم کامیابي غواړي او ترقي او برکت غواړي یا په دین کې کامیابي غواړي او ترقي او برکت غواړي ډېرې وختي پاسي. سحر مانځه پسې اوده کېدل هم مکروه دي نه به اوده کېږي عبادت بکی. نو نبی علیہ السلام مبارک به عموما د ماسخوتن مانځه پرتې فورا اوده کېده. نو حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي چې ناوخته کړې نو ما دا ګمان وکړ چې نبی علیہ السلام به خپلې کوټې ته تللی دی او اوده شوی او دا پی خو به خراب شي څښا به شي روان به شي هغه پی مه وڅښه او چې مې څنګ وڅښل نو څادر مې په ځان راکړو هغه د ګډو چیلو په هغه ځای کې اوده شو. وی چې اوده شومه وی دې کې مې کش کش واورېده. وی شکي شومه چې دا جوړ نبي علیه السلام راغی. دې کې دروازه کولاو شوه چې کولاو شو په نبي علیه السلام پوه شوم. وی ډېر ملامته شوم چې خدایه د نبي علیه السلام هغه پی خو مه وڅښل دا به دوی له جواب څه ورکړو. یو سپی وله راغی پی ما څښلي دي ګمان مې ده چې دوی به تلي اوده شوي دي ناوخته یې کړلی اوس به څه جواب ورکړو. نو د حیا د وجې مې په ځان څادر واچې او ځان مې د کس ته اوده کړ جواب نشم ورکولی. وی نبی علیه السلام مبارک کې زه ولیدم چې دې په ملاستې اوده دی نو دروازه په قلار پوله وکړه. دا ګورې تریتل چې بل مسلمان به د خوبه نه وباسي چې د خوب ټیم وي که د مانځه وخت یې بې پاسه خو که د خوب ټیم مسلمان به د خوب نه بلکل نه باسي.
په قلارې دروازه کولو که راغی وی زه غلې ګورم پټ پټ وی د یوې کټوۍ نه یې سر اوچت په خپل پی ګوري که نه خالي پرته د بلې کټوۍ نه یې پی سر اوچت که هغه هم خالي پرته چې څومره لوښي وو په کوټه کې د پیو هغې په قلار ټولو کتل ټول خالي پراته نو د الله نه یو دعا وکړه زما غرض په دې دعا کې وی یا الله چې ما څوک موړ کړي ته یې موړ کړي الله چې ما له څوک پی راکړي څه وله پی ورکړي داسې نه شو ویلي چې خدایه ما موړ که داسې ویلي شو او د نبي علیه السلام دعا چې د خولې نه وتل او قبلېدل ټول لیکن سبب یې ورسره یو دی که چې ما څوک موړ کړي ما له څوک پی راکړي نه الله ته وله پی ورکړه دی دې بغداد ته وړو لکه ویښې نو ورځه پې شابه او پی له شه وویرولوه چې که ویښې ورځه پې ما د الله نه سوال وکړه نو اوس بې سبب هم سوال کولی شو که نه چې خدای ما موړ کړي اوس نبي علیه السلام مبارز کو بل شان شخصیت و سبب یې ملګری کړ چې که ما څوک موړ کړي ما له څوک پی راکړي خدای ته یې موړ کړي پی ورکړي وی پوه کړم څادر مې د سر نه غورځو او لوښې مې راواخیسته او په یو چیلی مې ورمنډه کړې وی چې ورمنډه مې کړې او کومې چیلی چې ما له شلې وې او څاڅکې پی پکې نو وی خپې یې پولو د غلان زیبه کړه او بیا مې ته پی واخیستل نبي علیه السلام مبارک باندې مې وستل او ما نه چې پاتې شو د هغوی نه ما ته چې مقدار دا نور مسته خپل عذر مې ورته وکړه چې صاحب ما دله ساتلي وو خو تا ته ناوخته کړې ناموسته نو دعا سره به سبب یو دی کې خامخا په دې به وکړې نو بیا به ووایې چې یا الله دې کې ما له غنم زرغون کا او ډېر برکت او خیر پکې واچوه او که نه پټې نه کرې او په کټ پې ملاسته کې او پټې د شل پروتي او ده ووایه چې ما له غنم نو الله درکوني چې خدای طریقه نه تجارت به شروع کې کاروبار نو دا به ووایه چې خدای په دې تجارت او کاروبار کې ما له خیر او برکت واچې او که نه ته لاس په ناستې پیتاوي ته او هېڅ قسمه تجارت نه کې او بیا به نو الله کولی شي خدای طریقه نه د زمانو د دعا یو شرط خدا دی کې سبب به ورسره خامخا یو ځای کې کک کې به کروتې او سوچونه به کې یاره که دونه مال راغی یاره که دومره دولت راغی یاره که دومره لارې او یاره که دومره کارخانې نو په دې کې څه نه کېږي خدای ته سوالونه هم کې او لاس په ناست دی نو ما درته ووایي الله کولی شي خدای طریقه نه ده یو شرط دا دی چې سبب به ورسره خامخا استعمالو دویم شرط رونو د دعا څه دی د ګناه سوال به نه کوې ګور هغه سوال به کوې چې کوم د نیکۍ قرآن حکیم کې الله یو واقع ذکر کوي او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د هغې د بني اسرائیل یو سړی بیانوي موسی علیه السلام چې کله فرعون باندې الله کامیابي ورکړه په دریاب پورې وته او فرعون سره د خپل قومه د ملګرو ورپسې روان شو موسی علیه السلام چې دریاب دې میاشته کې فرعون راورسېد نو موسی علیه السلام ته خو الله هغه دریاب لارې کړی و دی خو په هغه لارو کې روان نو فرعون ته خپل قوم وایي وی خو هغه په دریاب ورته لارې شوی دی د مصر دریاب او په هغې کې روان دی وی دا زما د هیبت او شلې ده زه خدای نه یم هغه به وي انا ربکم الاعلی لوی خدای خو ستاسو زه یم وی ده کې زه ولیدم دریاب وشلېد زما را دشمن پکې لا زه ورځم ورپس نو د دریاب طرف ننوت سره د لوی لښکره په لکونو لښکر موسی علیه السلام ته پورې وته او دې د دریاب دې میاشته سره د ښکره راورسېد الله موسی علیه السلام ته وی دا کونټی دې دریاب له یوړه خو چې کونټی سینګ دریاب له یوړه نه فرعون او نه زورو دریاب پې جوخ شو او سره د خپل د کونه لښکره پروردګار تباه و برباد پورې غاړه پورې وت موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره مصر هم پته شو چې پورې وته نو الله پاک د موسی علیه السلام په دې امتیانو باندې جهاد فرض کړ یو قوم د کافر دي او ډېر لوی کافر دي وی ته به ځې سره د خپل امت او دې قوم سره به جهاد یا دا کافر دي مشرکان دي شرک
د هغه قوم بادشاه راغی او د قوم مشران یې راغونډ کړل. قوم سره یې مشوره وکړه څه به کوو. قوم ورته وی جنګ به کوو، هغوی به مونږ سره کوي، مونږ هم جنګ کوو. ورته وی داسې کار دی چې فرعون غوندې لوی سړي ورسره جنګ ونه کړی شي، موږ به ورسره ته جنګ وکړو. ده سره جنګ ګران دی. ته طریقه جوړول پکار دي چې ځان ته پلک او جنګ ونه شي. وی یاره یو خبره درته کوم بادشاه سلامت، وی ستا په دې حکومت کې په پلانکي غار کې په ځنګل کې یو سړي اوسېږي او ډېر ښه سړی دی، نیک سړی دی، او چې سته دعا کوي او څه خیره کوي دواړه یې قبلېږي. نو هغه ته ووایه چې هغه دې موسی ته خیري و، په دې به دې خلاص شو. ډېره ښه د هغه سړي نوم بلعم و، بلعم ابن باوره. بلعم یې راغو، ده ته اسم اعظم هم یاد او مستجاب الدعواتو کې د خولې نه به یې څه ختل قبلېدل به. هغه زمانه کې پوره سوچه مسلمان نیک انسان او په خپل دین کلک، او ښځه او بچي هر څه پرېښو او په ځنګل کې په یو غار کې اوسېده او د الله عبادت دی. دا د هغه زمانې عبادت او رهبانیت دی ورته. چې زه خو بهر کې ښځه یم او بچي یم، ښځه یم کړې او بچي یم کړې، مختلفې طریقې د رهباني، خو په دا ځنګل ته به ته د ورځې عبادت دی کوه، شپې له به خپل کور ته راته. بادشاه راغو، وی داسې کار دی چې په مونږ یو سړی دی او مصر یې فتح که اوس په مونږ را روان دی، موسی یې نوم دی علیه السلام. په مونږ حمله کوي، مونږ ته اطلاع را لېږلې ده او مونږ د هغه د حملې طاقت نشو لرلی. ته مې دې له راوغوښتې چې ته دعا وکړه د هغه خلاف چې هغه خدای سره د لښکر برباد. خیر ورته وکړه. دی ورته وایي څوک دی موسی؟ وی هغه د بني اسرائیلو وی، او وی زما د هغه خو یو دین دی، دیني و دینه واحد، یو دین. دا چېرته کې زه هغه ته خیره کولی شم؟ بادشاه ورته وایي چې دې ونه کړه چې سرمن دنه وباسه، پرېږدم دې چېرته؟ وی هر څه چې کوي خو نه کېږي. قوم ورته وی هغه چې کوم وزیران او کارداران دي وی صاحب دا یو علاج دی به دې مستجاب الدعوات دی چې د خولې د ټکې وباسي قبلېږي، بس دا سړی راټینګ ته بل علاج یې نه. ښځه یې ولوله سوله، هیروانې راځي خو د ښځو په لاسه کړه، غم خو دلته جوړ شو. ښځې له یې وله پیسې او هغه زمانه کې چې څه رونق او چمک دمک هغه یې ورته برابر کړ، او ورته یې ولمتونه چې ترې دې خاوند ته ووایه او چې دغه سړي ته خیره وکړي نو زموږ بادشاهي به بچ شي. ښځې ولمسه، د بادشاه یره هم پرې راغله او ښځې م ولمسه، وی خیره ورته وکړه. ګیر شو غریب، ښځې نه خو سړی مجبور شي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ښځې خبایل الشیاطین د شیطانانو جالونه دي، جالونه. شیطان راځي د ښځې په وجه، لکه مونږ د تارونو په جال کبان میدي یا څوک پې مړزان میدي. شیطان د دې زنانو په ذریعه د انسانانو د سړو کار کوي. ښځې ولمسه، ده وی زه استخاره کوم، د الله سره مشوره چې ته وایي. ورونو دې ځای کې دی بیا غلط شو، غلط شو. استخاره به په هر کار کې کوي چې جیل وي، ناجیز کار کې به استخاره نه کوي. دا غلا وکړم او که ونه کړم، خدای سره مشوره کوي چې استخاره خو الله سره مشوره کول دی چې خدای غلا وکړم که نه، دا پردی لوګان پټ کړم او که نه، دا پردی ونه ووام او که نه، دا خو ټول زیاته ګناه کوي، الله پورې خندا کوي، ټوکې کوي. استخاره به په جیز کار کې کوي چې کوم جیز کاري حکم که نه، یا دوه کارونه او دواړه درته مستحب دي، دواړه جیز دي، کم یو پکې وته. یا یو کار دی دې مدرسه کې سبق ووایه، که پلانکې مدرسه کې سبق ووایه، نو بیا یو مونځ د 4 رکعته به وکړې
او یو دعا نبی علیہ السلام مبارک وفت ده مشکات شریف کې او په نور کتابونو کې شته، هغه به ولولې او ده به شي. نو چې کم کار کې د خیر وي نو د الله به د هغې سره د مینه پیدا کړي. خوب دې وکړه او په دې ولري. دې ته افتخاره ده. یو بل له افتخاري نه دي پکار، هر سړي له خپل ځان له افتخاره پکار. دعا یادول ګران کار نه دی، او په څوک یې نشي یادولی نو په کاغذ دې ځان ته ولیکي، د کاغذ نه هم ویلی شي. وی اوه شپې د استخاره کوه. که خوب کې دې شین شي ولید، سپین دې ولید، خشته شي دې ولید، باغ دې ولید، پاک شی، دا د دې نښه ده چې دا کار وکړه. تور شي دې ولید، خړ دې ولید، څښا ګنده څیز دې ولید، دا د دې نښه ده چې دا مه کوه. خو خوب لازم نه دی چې کوم طرف کرے د زړه میلان پیدا شو الله به زړه کې واچي به دغه کار کوه. جناب دې استخاره وکړه، بې وقوف په مقل خطا شو. چې ده په دې موسی علیه السلام حمله وکړه، د خیره وکړم او که ونه کړم. استخاره کې ورته دا خبره ښکاره کړي پام کوه بورې اکو د خدای پیغمبر خیره ونه کړې. ښځې ته ویل ښځې ما ته خو استخاره کې دا خبره نه او زه خو دا خیره نشم کولی. ښځې بیا ولمسه نو یې نه کوې به. په خپل خر باندې سور شو او روان شو. خپل ځنګل ته ځي چې زه د موسی علیه السلام خلاف خیره وکړم. بددعایي چې څه ته وایي خیره دا مونږ کله په ته خیره وایو. خیره خو خیر خو ښه شي ته وایي، دا اصل کې بدتیري ده. مونږ خلکو چې دا بد لفظ ته کړی دی خیره ورته وایي، خیر خو ښه شي ته وایي. بلانکي د خیره وکړه نو خیره و خیرې خو خیر خو بهتر څیز ته وایي. دا بدتیري لفظ دی، بدتیري. خو مونږ خلک چې دا بد لفظ کټ و خیره ورته وایي. دا دعا ده خو د بل مسلمان خلاف دعا ده. نو چې په خر باندې دې سنګ سور شو او سمن زلال مو خر نه وي، د سره چوکه ده په هغې یې وایي او خر نه دي. خر ورته ګویا کې ما ولې وهې بلام ما ولې وهې وی ته ولې ودرېدې. خر ورته وی قسم دې دوو فرشتو نیولې هم نه مې پرېږدي. دا واګې راله نیولې او نه مې پرېږدي. دې خو زورورو مستجاب الدعوات ته دعا قبلیږي، اسم اعظم ورسره دی. زه یې د هغې تلاوت شروع په خر لیله ته ورکړه، خر روان شو. لا چې لار قوم ورپسې دي، د قوم مشران هم ورپسې دي، هغه ځای ته ورسېد. هلته کې خیرې شروع کړې. څنګه خیرې کوي؟ دې چې د موسی علیه السلام بد وایي خیره کوي او د هغه د قوم هغه خیرې هغوی ته دعا کېږي، د خولې نه بل شان الفاظ کېږي او د قوم تفخیره کېږي چې وی خدای بني اسرائیل تبا کې دا وایي نو د خولې دې خو دا وایي نو د خولې نه دا خي چې خدای زما دا قوم تبا کړي. چې هلته موسی علیه السلام نوم اخلي، هغې د خولې نه نه خېږي، د دې بادشاه نوم د خولې نه کېږي. بادشاه قوم راغی، بادشاه ته وی خو موږ ته په خیر وسره دی، هغو تا ته خیره کوي، کاکا خو موږ ته خیرې شروع کړي، ابې پرېښې دی په دې شروع کړي، ته موږ ته خیره کوې. وی زما د قسمې که تاسو ته کوم، خو زما د خولې نه چې کوم الفاظ وځي زما ژبه په خپل اختیار کې دلته اوس نه ده، ژبه مې د بل چا په اختیار کې ده. زه کوشش کوم چې هغه ته خیر وکړم، تاسو ته راګرځي. زه کوشش کوم چې د موسی علیه السلام قوم ته خیر وکړم، هغه تاسو ته راګرځي. ژبه مې خپل اختیار کې نه ده. او قرآن حکیم کې الله ورته اشارت کوي، الله ژبه راوویسته د خولې نه د بلعام او دې نون ته راورسېده، کلکل به یلحق. قرآن کې الله فرمایي نامت یې ژبه راورسېده، نامت ژبه ترې ځوړنده شوه. د سپین دا مثال لیکي، سپي ژبه ځوړنده، که دې خوراک کوي لږ یې بنده کړي نو بیا ژبه ویځانده شي، که اوبه څښي ژبه یې ویځاندی، که ساه اخلي ژبه یې ویځاندی او لارې ته ساتي. قرآن کې الله وایي لکه د سپي غوندې ژبه نوم ته ورسېده او ویځانده کړه او لارې ته رسېدې. ولې غلطه دعا وکړه، خرابه دعا وکړه، ناجایز دعا وکړه، پیغمبر ته خیره وکړه، د پیغمبر قوم ته وکړه. اگر ته هغه خیره ولا الله په بل طرف بدله کړه نو چې دې کله
نو نیم تصویر نوت خو ضروري دی ته به یې کوم ځای کې یعنې هغه کارت په اوس بار ږدي دنه به ورک شي نو دا د ضرورت تصویر اخکل جیز دا هم د ضرورت په وخت کې جیب کې تا ته بې ضرورته نه او پوره تصویر خو که ضرورت یو که بې ضرورته یې دا ګناه ده پوه شو چې دا خو قصه لاړه تباه شو غرق شو نو قوم ته وایي چې ما مه وهې زم غرق کړم او ځان هم تا تو غرق زم تباه کړم زما هغه د سوونو کالو عبادت هم راله په اوبو لږ کړم زه خو هم غرق کړم ما نه خو پې جوړ کړو ګوره ژبې ته مې دا نه دننه کړي ژبه نه دننه کړي خو یو چل وکړې داسې وکړئ چې تاسو د موسی علیه السلام دا لښکر چې کله تاسو د علاقې ته راورسي نو پر خپل قوم کې پیغلې جنکۍ ښه شته راوباسئ هغوی له څیزونه ورکړئ او د موسی علیه السلام د لښکر ته یې ور دننه کړئ له تجارت په بنیاد کې دا څیزونه مونږ خرڅوو مونږ سوداګر یو مونږ دا څیزونه خرڅوو د موسی علیه السلام لښکر ته یې ور دننه کړئ او که هغوی ته څه مطالبه کوي هغه لښکریان نو مې منې کړئ جنکۍ پوهې کړئ چې هغوی نه هر څه مطالبه کوي زه تاسو ته انکار به بس دغه یو لارې ده بله لارې نشته دې خو الله په دې قهر اخته کړو او بادشاه فورا اعلان په قوم کې چې کومې خوبصورته جنکۍ وې هره ووت هغې له سیدونه ورکړل چې دا واخلې او دغې لښکر ته ورشي او په هغوی یې خرڅ کړې ګرځې دا په دې خرڅوم تا په دې خرڅوم هلکانو سره او که هغې د نه څه مطالبه کوي منې لکه دې زمانه کې بعضې خلک داسې کوي پخوا د زمانه مخکې به دې پلین کوچونو کې به را جنکۍ راغته وي او دوپټې او څادرونه به یې کوز کړو او په دوکانونو به چا کله شیمپوګان ګرګول دا خرڅو او کله به صابون خرڅو دا خرڅو او کله بل شی خرڅو دا څه لپاره کمپني مشهور نه کمپني نه مشهورئ دا د فحاشۍ او د بدعملۍ هغه اشاعت کوي او خلکو کې ګناه خوروي دا ګورې هغه طریقه ده هغه جنکۍ ورغله د موسی علیه السلام صرف یو کس د موسی علیه السلام د لښکر د یوې جنۍ طرف پکې ګناه وکړه د هغې دا سر شو چې الله د موسی علیه السلام په قوم وبا راوسته په یو ورځ 80,000 کسان پکې مړه یو ورځ په نیکان الله بیا زرلمي یو ورځ باندې 80,000 کسان مړه شو وبا خوره شو بیماري خوره شو موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه وی ښه تا سره ما کوکړه ستا قوم سره د فرعون د ظلمونو نه مې راخلاص کړی هغوی به د ماشومان وجله لکان جنکۍ درله پرېښودې جمدې هغوی نه مې راخلاص کړی دریاب مې راتاو شلو ده شو دشمن مې ستاسو د سترګو وړاندې دله غرق کړه بلې شو او بیا په دې دشتو بیاباد کې نور ته وی ما در باندې د ورېځې ستوری په تلور شو خوراک هم نو من او سلوا او ترنجبین او ملزان او سیسې مې دله درکړو اوبه نه وې دله مې خوږې اوبه درکړې بیا هم ستا دا قوم نه پوهېږي او ګناه کوي وی الله اوس څه وکړم وبا راغله او په زرګونو خلک مړه شو وی دغه زناکار هلک او جنۍ راونیسه سنګسار که نو هله به دا بیماري دد نه وي هغه دواړه یې راونیول هغه هلک او جنۍ او هغه یې مړه کړل الله هغه وبا ختمه کړه لیکن هغه بلعام د چا چې اسم اعظم یاد کم چې مستجاب دعواتو چې خرابه دعا وکړه د ګناه دعا وکړه پیغمبر ته خیره وکړه مسلمان ته خیره وکړه هغه الله د هغه نه په جمدون سپی جوړ کړ دا د سپی چې دا ژبې نوم ته راورسېده او لاړې ته دی الله ذلیل او خوار د دعا یو شرط دا چې سبب به جمع کې دویم شرط څه ناجایز سوال به نه کې د ګناه سوال به روا سوال به کې جایز سوال بې ځایه به یو مسلمان ته خیره نه کې تا ته به راوګرځي او اسیم خیره ښه شی نه دی زمونږ په دې وطن کې یو رواج د چې سړی لږ خفه شي ښځې ته خیره شروع چې لږ خفه شي بچو ته خیره شروع کړي بیا پرې وروسته ستومانې او څوک پکې ځمکه زړه او څوک ټوپۍ غورځوي
او څوک پټکې غورځوي خیره کوي رونو نبی علیہ السلام فرمایي مه کوئ ګورئ خیر یې مه کوئ وی په دې شواروس کې یو ټیم داسې دی چې هغه د دعا او د خیرو د قبلېدو دی ته به نه خبره هغه ټیم سره به دا خیره یو ځای شوي بیا به ستومانه چل به نه لري دوی ته خیره وکړي که قبوله شي بیا ته خدای خواستې زورونه ورکوي منځ کې خیرې نه برداشته ښځې ته خیره وکړي چې قبوله شي بیا به څه کوي او بیا د مور او پلار خیره د اولاد دپاره تک و پړق قبلیږي ګورې بعضې مور او پلار خیره پخ ورته وه او چې څوک خیره کوي دا هم ګورې ذلیل انسان سپیره انسان دته و نو بعضې موري بعضې پلاري هغې بټو ته خیرې بعضې ښځې خاوند ته خیرې کوي بعضې خاوند یې ښځې ته خیرې کوي دې نه ځان ساتئ بیا به وروستو نبي علیه السلام مبارک په خپله فرمایي وی وروستو به خفه یې او لاس به مروره چې دا رانه څه شوي نو بدخیري او خیره چې ورته تاسو وایې او بددعایي کول دا ښه خبره نه ده دې نه ځان ساته دا تا ته راګرځي ګویا نقصان به تا ته راتېږي سپېره به تا نه جوړېږي حضرت موسی علیه السلام له یو کس راغی د هغه یو خاص امتي و د الله پیغمبر یو سوال کو الله ته وکړه چې زما قبول کړي څه وایي چې زما متعلق څه کار کېږي یو ورځ نیمه پس چې ما په الله مخکې خبرې وی ګوره دا سوال خو زه راته وایم چې ټیک نه دی وی نه بس زما هله کې دا سوال تېرېږي او ته مهرباني وکړه الله ته ووایه مجبور یې که موسی علیه السلام الله ته ووایي چې زما د امتي داسې غواړې وی دې کې خیر نشته ګور وی الله بس قبول یې کوه وی ښځه قبول چې زه متعلق سهار له څه کېږي دې به پرې مخکې خبرې چې سهار له زه مرم سهار له ناجوړه کېږم سهار له مې په دې تجارت کې ګټه ده په دې کې مې تاوان دی زه مخکې به خبرې دعا قبوله شو یو ورځ ورته پته ولګېده چې زما یو اس دی غمري زر یې اس کې پړې واچو میلې ته یې بوتل منډی ته وخرڅوي پیسې یې پرې نغدې کړې جیب کې واچو راغی موسی علیه السلام کا وی د الله رسوله تا خو وایي چې په دې سوال کې د خیر نشته چې دا قبول شي دا دې ما ته څونه خیر وکړي که ما ته پته نه وي لګېدلې چې زما دا اس مري نو اس به مې مړو بلا تاوان به مې شوی پته راته ولګېده خرڅ مې کړ اوس که مري د بل چا به مري ما خو پیسې نه درک موسی علیه السلام حیران شو یو څو ورځې پس ورته پته ولګېد چې زما غلام مري مرۍ مې دی هغه مري نو پخوا به مریان په منډو کې خرڅېدل زر یې بازار ته بوته او خرڅې کې پیسې جیب کې واچولې راغی موسی علیه السلام ته وی صاحب تا خو وایې چې دې کې د خیر نیت ته دا دې ګوره څونه خیر الله راکړي پرون راته پته ولګېده چې اس مې مري خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې نن راته پته ولګېده چې زما هغه مرۍ غلام مري بو مې ته میلې ته او خرڅ مې که پیسې مې جیب کې واچولې که دا پته ما ته نه وي لګېدلې او دا دعا نه وي قبول پرون به مې اس مړ شوي بلا تاوان به مې شوي نن به مې مرۍ مړو بلا تاوان به مې شوي موسی علیه السلام هم حیران چې الله تا خو وی خیر پکې نشته او ما وې او دې چې خو راته خیر شو چې څو ورځې تېرې شوې نو ورته پته ولګېد چې زه مرم بل ورځ به مرم موسی علیه السلام ته راغی د الله رسول ما ته خو دا پته ولګېده چې څو ورځې پس به زه مرم هله شابه اوس الله ته ووایه چې زما دا نیټه به زه دوی موسی علیه السلام دوی ګوره سپېره ما درته نه وي چې خیر پکې نشته اوس خو دا قصه نه کړي دا شکر دی نو چې الله دا مرګ د انسان نه پټ کړی یعنې مرګ خو یقیني ده نه کومه نیټه چې ده اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون مخکې وروسته خو کېږي نه نو که چاله دا پته و چې زه به په پلانکي تاریخ مرم په پلانکي تاریخ په زمانه سا کېږي زه به هغې پورې ډوډۍ کم ځای کومه اور کې به ماتم ځکه بله مړي خو په هره محله کې کېږي نو هر کور کې او په هره محله کې به لوی ماتم
نه به چا ډوډۍ خو او نه به چا غم قادي او پټي ته تلل کېدی او نن پلانکي تاریخ په پلانکي کور کې مړی به کېږي په پلانکي تاریخ په پلانکي کې مړی کېږي په پلانکي تاریخ په پلانکي کې مړی کېږي پلانکي تاریخ په پلانکي اوس د مرګ نه پس خلک 10 ورځې دوا ته ناستي دا به د مرګ نه میاشت مخکې خلک یو بل له دواګانو ځي دنیا نظام به ټول ګډوډ د مارونو دا شی الله پټ کړی دی الله ډېر د لوی علم او د لوی حکمت خاوند دی اصل له څه کارونه چې الله کوي هغې کې د انسان خیر وي خو مونږ په خپل خیر او شر نه پوهېږو الله دې مونږ له خیر راکړي او د شر نه دې الله وساتي موسی علیه السلام نږدې ملګری او نو تنګ شو الله ته یې رجوع کړه وی الله زما هغه امتي ته خدا پته لګېدلې چې دی به څو ورځې پس مري دا به څه کي وی ای موسی تا ته ما نه وي چې دا دوا قبلېدل ښه نه دي دې کې خیر نشته وی ګوره مونږ چې د یو انسان څه غلطي وکړي ګناه وکړي نه مونږ په یو مصیبت راولو راکوټې یو غټ پې راولو په دې سر د پاس نو بیا پې زمونږ رحم راشي چې یاره دا زما بنده دی مسلمان دی راشه دا مصیبت دی دا غټ لرې کا راکوټې پې راوله نو هغه غټ مصیبت وله په راکوټي بدل نو ده یو غلطي کړې وه یو ګناه کړې وه د په دې سر د پاسه مصیبت راغی یې مونږ وجو وی بیا پې زمونږ رحم راغی نو هغه مصیبت هم وله په راکوټي مصیبت بدل کړه چې د یو اس به وله مړ کړو لږ به یې دړمن کړو دا وله ډېره دا غټ مصیبت د ده د سر مصیبت به وله په اس وروغورځو بس لږ تکلیف به ورکړو دا وله ډېره ده نو وی دا هغه اس خرڅ کړه مصیبت خو نه دي نو بیا هغه مصیبت د ده په سر د پاسه اویزان پاتې شو وی بیا پې زموږ رحم راغی یاره مسلمان دی او د موسی علیه السلام امتي دی لږ رحم پې کوو نو هغه مصیبت هم وله په مرۍ ورغورځو یو مرۍ به وله مړ کړو دا دل به ووینو دا وله ډېر نو یې ده په هغه مرۍ قرض کړه هغه مصیبت یې مونه لیده دا موبایل یې بند یې ساتئ موبایل هغه جومات ته مه راوړئ که راوړئ بند یې ساتئ هغه مصیبت چې دی نو هغه هم ده ونه لید لکه مرۍ خو یې خرڅ کړو چې مرۍ یې خرڅ کړه مصیبت خو ده ونه لیده پیسې نغدې کړو نو اوس بل څه شته نه بیره در سر نه اوس ورته وایي چې دا له کفن والي او پې پکې ونغه مري به په دغه ټې ګوره که دا ناجایز سوال ده نه وې کړی او هسې مړ شوی وي مرۍ به هم دغه مخلاص او دی به هم دغه مخلاص وروڼو یو به ناجایز سوال نه کړ د ګناه سوال او غلط سوال ناجایز سوال خدای د سار را پاسم چې زما په دې کور کې د سرو زرو د خښتو باران شو او چې سار پاسم چې زما د دې خاوند نه سرو زرو مولې جوړ شوي یو ښځې په لیلة القدر کې دا سوال کړی چې راپاسې خاوند یې په کټ کې د سرو زرو مولې پروت و دا ناجایز سوال غلط سوال به قطعا نه کړي د ګناه سوال به نه کړي به وایي الله پارسس قادر ښه وروڼو دریم دا دعا لپاره طریقه څه ده مخکې به ته الحمد ووایې الحمدلله رب العالمین دا الله ثنا او د الله صفت دا به ته مخکې وایې وایي چې د الله ثنا وکړې د الله صفتو کې به دی الله خوشحاله شي هر انسان په خپل صفت خوشحالېږي خو الله په خپل صفت ډېر خوشحالېږي الله د صفت قابل دی موږ د صفت لایق نه یو نبی علیه السلام مبارک به فرمایل و موږ که سړی دا دام خپل صفت کړي نو دا ګناه ده ښه نه ده او الله د خپل ځان په خپله صفت کوي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله ته چې د ځان ثنا او صفت کې دونه زه نشم ویلی تعالی ته د ځان ډېر صفتونه کې الله د صفت قابل د خپلو صفتونو لایق نو مخکې به ته حمد ووایې د الله صفت به وکړې الحمدلله ووایه الحمدلله رب العالمین هر یو صفت کې د الله هغه ته مخکې ووایه او ښه دا ده چې عبادت وکړې د هغې نه پس دعا وکړه دا بهتره طریقه ده 2 رکعته لمونځ وکړه د هغې نه پس دعا وکړه فرض لمونځ وکړه د هغې نه پس دعا وکړه
روجه ونیسه د هغې نه پس دعا وکړه، تلاوت وکړه د هغې نه پس دعا وکړه، ذکر و اذکار وکړه د هغې نه پس دعا وکړه، نو عبادت وکړه د هغې نه پس دعا وکړه، نو دا دعا به دې قبوله شي. پر عبادت الله خوشحالېږي. بهتر دا ده چې قبلې ته مخکه او لاسونه اوچت، اکه داسې نی او دس کې هم نه قبلې ته دې مخ نه، نو بیا هم الله دعا قبله، خدای ادب دی. لاسونه به اوچت ما ته وګورئ په داسې طریقه چې دا ستا دا ګوتې نه دي، دا څلور ګوتې دا دې تندي ته مخامخ شي، دا څلور ګوتې د یو لاس او څلور ګوتې د بل لاس، دا ستا دې تندي ته مخامخ شي، او دا تندي چې دي دا ورغوي دا ستا دې مخ ته مخامخ شي، او دا چې کوم لیچه ده په کوم ځای چې انسان ګړی چي یا زنانه پې بنګړي اچوي چې هغه ستا دې زړه ته مخامخ شي، دا استه واړه ګوتې تندي ته مخامخ، او دا ورغوي تلي مخ ته مخامخ، او دا لاس لیچه دا چې دی دا زړه ته مخامخ، دا نږدې ونیسه دواړه لاسونه یو بل ته، او په لږ کې دا راوله چې دا زه څه غواړم، لکه د انسان نه چې څوک شی غواړي لاس ورته ونیسي که نه، نو زه الله ته لاس نیسم، او چې د انسان نه څه شی غواړي هغه پکې درکړي نو خلک یې جیب ته واچوي. نو دعا خو جیب ته نه شي اچولی، د انسان بهترین اندام مخ دی. سجده کې ته مخ ګورې په خاوره لګې، نو ته به ده ووایې چې دا ما څه وغوښتل دا ما له الله په دې لاسو کې راواچول، او دې په دې خپل بهترین اندام په دې مخ د پاسه ورمږه چې زما وجود کې ورننوتي. زمونږ د مړو به څه دواګانې، یو به راشي لاس په اوچت کې دوا به نو لاسونه پرې دوه ګزه د یو بل نه لرې نیولي، دا طریقه خو نه ده. او بیا بعضې خلک وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، نو دا خو تا د الله ثنا وایي، دعا دې کوم ځای نه وکړه، دا خو تا د الله صفت، دا خو دعا نه ده. یو به وایي دوا به وکړو، اسم نه وایي، هسې په مخ لاسونه راکړئ، هغه مړي والا هم غریب تی. بل به راشي 50 کسه چې راشي نو هر یو به وایي دوا به وکړو. دعا ښه شی دی، بس چې 15 کسه 6 کسه یو ځای راننوځي نو یو کس دې دوا وکړي، امین دې پرې نور ووایي. یو کس دعا وکړي چې خدای دا مړی وبخښي او څه پرې رحم وکړي، او باقي بې امین ووایي، داسې شوی که چې دې ټولو دعا کړې، نو رواج مه کوئ په دعاګانو. بس یو کس دعا باقي دې پرې ټول امین ووایي، چې امین دا معنا چې خدای دا دعا قبوله کړي، نو چې د اخلاص دعای الله تعالی هغه دعا قبلوي. دارنګې زمونږ په دې مقبرو کې رواج جوړ، جنازه به وشي، د مړي وارث پرېږده، خدای بنده چې هغه خپل مړي په قبر کې وسپاري، نه هغې ته یې څوک نه سپاري، یو به یې د مټه رانیسي دوا به وکړي، بل به یې زر په مړی کې کش ورکړي، په زور به یې بل طرف ته راته وکړي دوا به وکړي، اخوا به غریب مخ، دا بل به دې طرف نه به دې ګریوان کې یو سوک ورکړي، دې خوا را مخکه دوا به وکړي. دوا خو دې په جنازه کې ونه پرسو، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا، جامع دعا دې وکړه، په مانځه کې دې وکړه، دا ځان ښایي چې ضراره دی، رواج دې ته جوړ. نو غلطي دې وکړه، یو خو ریا دې وکړه، ګناه دې وکړه، او بل د مړي هغه وارث غریب دی، د هغه خپل مړي د هغه ښخولو نه او د هغه سپارلو نه بند کړ، دا شی مه کوئ. ګورو عبادت مونږ ته د الله او د رسول له طرف نه راغلی، نو مونږ له عبادت په هغه طریقه پکار دی چې الله او رسول له داسې کولی، د الله او د رسول له وینا نه بغیر عبادت به نه کوي. نو لاس به اوچت کړي او دعا به وکړي، او بیا په آخر کې به درود شریف ووایي. نبی علیه السلام فرمایي چې دعا نه مخکې څوک د الله حمد ووایي، او د دعا نه پس څوک درود شریف ووایي، الله تعالی دا دعا قبلوي. خرو اوس د دوا بعضې وختونه دي او بعضې ځایونه دي، بعضې وخت کې الله دعا قبلوي، لکه د آخرې شپې په ټیم، آخره شپه کې دعا قبلوي، یا د عبادت نه پس دعا قبلوي، یا د روژه ماتي په وخت کې الله دعا قبلوي، چې کوم وخت کې روژه ماتي، یا چې کوم وخت باران شروع شي دغې وخت کې الله دعا قبلوي، یا چې څوک په چا ظلم وکړي، دا مظلوم چې کومه خیره کوي دعا کوي هغه وخت کې الله قبلوي، یا د جمعې په دې وخت کې یو استاد دی هغې کې الله دعا قبلوي. څوک وایي چې دا امام د دواړو خطبو منځ کې دغه ټیم دی،
څوک وایي چې امام د خطبې نه فارغ شي دغه وخت دی، څوک وایي د مازدیګر نه مانځه نه پس تر ماښامه پورې دا ټیم. یا لیلة القدر شپه، لیلة القدر د قدر شپه کې ورته وایي، په دغه ټیم کې الله تعالی دعا قبلوي. نو دا د دعا د قبلېدو رونو وختونه او بعضې د دعا د قبلېدو ځایونه دي، لکه جومات کې دعا قبلېږي، د صفا په غونډۍ قبلېږي، د مروه په غونډۍ قبلېږي، ملتزم کې قبلېږي، د زمزم اوبه کې قبلېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته ته نبی علیہ السلام مبارک د لاس نه ونیو، ورسره یې مزل و، د کلي نه یې لږ بار و. زمونږ خلک چې دی څوک حج عمرې لګي او لږ جلب ورسره کوي، دا دغې نصابي لږ ورسره د کلي نه بار وه. نو ګوره نبی علیہ السلام مبارک څنګه شخصیت و، دعا به خلکو ته غوښته چې ماله دعا وکړه. هغه ورته وایي وی رورکي، نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وایي وی رورکي ګورې ما په دعا کې هیر نه کې، ځکه د دعا ځای له راوځي. نو چې څوک حج ده یا عمرې له ځي، نو پکار دی چې نور مسلمانان هغه ته وایي چې رورکي یا روره ګورې مونږ په دعا کې هیر نه کې. نو د مکې مکرمې ځمکه بعضې مخصوص ځایونه هره دعا د قبلېدو ځایونه دي، الله پکې دعا قبلوي. جومات کې ګورې دعا قبلېږي. خرم نو بعضې ځایونه او بعضې وختونه دا د دعا د فضل. بعضې انسان وایي د ما خوله د دوا نه، دا غلطه خبره ده. ستا خوله د الله د نوم د اخېستو ده چې ته وایې الله لا اله الا الله، د نبي علیه السلام د نوم د اخېستو ده چې درود شریف پې او د دعا د قبلېدو نه ده. یو بل نه دعا غوښتل دا هم ثابت دي چې څوک بل مسلمان ته وایي ما ته دعا وکړه. د پلار دعا او د مور دعا د بچو دپاره ډېره ښه قبلېږي، پلار او مور ته کوي. او د استاد دعا د شاګردانو دپاره ډېره ښه قبلېږي، او د غایب تري دعا د غایب دپاره ډېره ښه قبلېږي. چې کوم مسلمان د چا نه غیب دی خوشي شا دعا ورته کوي. او بوریات ته دی کې بخل ځکه مه کوئ چې کومه دعا یو غایب مسلمان بل ځاله وغوښته، نو هغه دعا به دله هم خدای قبولوي. ما به هلته ملګرو ته وي په مکه شریفه کې مې کوئ دې غایب مسلمانانو ته دعاګان، ولې ته چې روی له کومه دعا کوې هغه خدای تعالی هم قبلوي. نو د استاد د مور پلار د مشر دا دعاګانې الله قبلوي، د عالم دا دعا الله قبلوي د بل مسلمان دپاره. او د بل نه دعا غوښتل دا ثابت دی، نبی علیہ السلام مبارک شخصیت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دعا غوښتل. خرو اوس اخري سوال به ستاسو ذهن کې راځي چې موږ خو ډېرې دعاګانې غواړو نه قبلي. یو خبرونو د حرام نه ځان ساتي، د حرام خور نه قبلي، سود نه به ځان ساتي، د سود خور نه قبلي. دیمه یو خبره درته وکړم، د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې دي. ګوره کله چې ته څه غواړې هغه به خدای درکړي، کله به یې درکړي خو څه موده پس، ولې ستا خیر به پکې اوس نه څه موده پس به یې پکې. کله به هغه دعا تعالی الله قبوله نه کړي، د هغې په ځای به درنه الله د دنیا یو مصیبت لرې کړي. کله به د دعا الله قبوله نه کړي، اخرت کې به بې الله اجر او ثواب درکړي. ګوره مختلفې طریقې دعا کوم زما نه قبلېږي، ډېره موده مې دعا وکړه او نه قبلېږي. بعضې خلک وایي نه قبوله ده، خو چې ته چې څه غواړې دې کې د خیر نشته، یا به یې وروستو درکړي. نبي علیه السلام مبارک ابو جهل ته خیرې کوي او کوم ځای ورته کړی د مکې په ښار کې د بیت الله په مخ کې 14 کاله پس خیره قبوله کړه. دا مو چې نه قبلېږي، قبلېږي خو وخت باندې وخت الله ورکوي. نو کله وروستو قبوله شي، کله په الله ګناه ورجوي، کله په الله د دنیا مصیبت لرې کړي، کله په الله آخرت کې لوی مرتبې ورکړي. نبی اکرام فرمایي د قیامت په ورځ به بعضې انسانانو د الله تعالی ډېر زیات ثوابونه او نیکۍ ول. دی وایي خدای ما خو دا دومره نیکي نه ده کړې، دا دومره ثوابونه راکمي دي. الله به ورته وفرمایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا په دنیا کې غوښتې او ما دله نه قبلولې، ډېر وزیره مې دله ساتلې. تا به وایي زما دعا نه قبلېږي، ما دله ډېر وزیره ساتلې. وی دی به وایي چې یا الله نو چې هغه نور هم نه وي قبولې نو ښه به وه. لکه د دنیا څو
دا دې ما ته په آخرت کې په الله لوی خوشحالۍ راکړو نو دا به نه وی مایوسه کېږې به نه دعا نه چې د ما دعا نه قبلېږي او زه نوره نه غواړم نه کله به وروستو قبوله کړي کله به دې مصیبت نه پې الله خلاص کړي کله به پې الله اجر او ثواب درکړي کله به د هغې په ځای الله بل نعمت درکړي نو دا د هغې مختلفې طریقې دي نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم رب فرمایي چې ما نه وغواړه چې درکړم ما نه سوال وکړې چې دله قبول کړم انسان پې خفه کېږي الله پې خوشحالي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کم خلق چې زما د عبادت نه کبر کوي زما د عبادت نه کبر کوي او لویي کوي دعا عبادت دی الدعاء مخ العباده نبی هم فرمایي د عبادت مغز دی مغز ځکه عاجزي ده نو دی به الله خوار و ذلیل په جهنم کې ورواچي یو ملګری سوال کوي چې په جیب کې چې تصویر وي نو مونځ کېږي که نه لکه شناخت کار نو مونځ خو کېږي دا نه چې مونځ نه کېږي خو دوه قسمه تصویر دی یو د ضرورت تصویر یو بې ضرورت نو بې ضرورت تصویر په جیب کې مه ساتئ او د ضرورت تصویر هغه خیر دی د ضرورت تصویر به داسې ځای کې کټ شوي چې که انسان هغه ځای کې کټ شي نو جبدې نه پاتې کړي لکه په نیمه کې به کټې دی خېټه سره خېټه کې که انسان پرې شي جبدې نه پاتې کړي نو نیم تصویر نوټ خو ضروري دی ته به یې کم ځای یعنې هغه دیکار په اوس بارې ګېده نه ملک شي نو دا د ضرورت تصویر اوښکر جیز دی دا هم د ضرورت په وخت کې جیب کې تا ته بې ضرورته او پوره تصویر خو که ضرورت وي او که بې ضرورت وي دا ګناه